اوس چې دغه ظالمان څه کوي ته الله له هغو نه غافل مه ګڼه. الله خو دوی د هغې ورځې لپاره ځنډوي چې کله دا حالت وي چې سترګې تیغې رډې پاتې وي، سرونه نیغ نیونکي به په تیښته وي، پورته لوري ته به شخ کتل وي او زړونه به الوزي. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله دوی ته عذاب راشي. په هغه وخت کې به دغه ظالمان وایي چې ای زمونږ ربه، مونږ ته لږ غوندې نور مهلت راکړه، مونږ به ستا دعوت ته لبیک ووایو او د پیغمبرانو پیروي به وکړو. خو دوی ته به په څرګند ډول ځواب ورکړی شي چې آیا تاسې همغه خلک نه چې له دې نه مخکې مو په قسمونو خوړلو ویل چې مونږ هیڅکله زوال نه لرو؟ په داسې حال کې چې تاسې د هغو قومونو په کلیو کې اوسېدلی چې هغو په خپله په ځان ظلم کړی و او کتلی مو چې مونږ له هغو سره څه چلند وکړ او د هغو د مثالونو پر راوړلو مونږ تاسې پوهولي هم وی. هغو خپلې ټولې دسیسې په کار واچولې، خو د هغو د هرې دسیسې خنثی کول له الله سره وو، که څه هم چې د هغو چلونه داسې قوي وو چې غرونه به پرې له ځایه بې ځایه شو. نو ای پیغمبره، ته هېڅکله دا ګمان مه کوه چې الله به په کوم وخت کې له خپلو پیغمبرانو سره د کړو وعدو پر خلاف کار وکړي. الله زورور او غچ اخیستون